دا د یو ځل بیا د انګلیسي خپرونه پیل شوه. نن ورځ موږ د انګلیسي 18 مهم لغتونه وایو چې دغه درس پرې مربوط دي. نو راځو لومړنی لغات ته. pretty. pretty means ښایسته، یعنی ښکلی، چې یو شی ښایسته وي. pretty pretty معنا ښایسته. Our second one is handsome. Handsome is mostly used for men. In that زیاتره وخت د سړي لپاره استعمالیږي. HANDSOME handsome معنا ښکلی. good looking بیا هغه شخص لپاره استعمالیږي چې هغه د بډۍ په لحاظ باندې ښایسته ښکاري یا ښکلی بریښي، ښکلي زونې ولري. good looking کې استعمالیږي. GOODLOOKING good looking. But talkative words. Number 4, talkative. When someone is talk too much in our society, we call him talkative. کله چې موږ په تاسې په ټولنه کې یو څوک زیاتې خبرې کوي ته په انګلیسي کې څه استعمالیږي؟ talkative. TALKATIVE talkative معنا زیاتې خبره کوونکی چې زیاتې خبرې کوي. بل quiet، یعنی quiet means خاموش. Number 5 quiet. QUITE quiet معنا خاموش. کله چې یو څوک زیات خاموش وي دا quiet استعمالیږي چې غلی وي. یعنی Bilal is the most quiet person in our home or in our family. Bilal زموږ په کورنۍ کې تر ټولو خاموش انسان دی. بل serious means منی جدي. صحیح ده؟ serious SERIO دلته او شته بخې زما څخه هیره شوې ده. US serious معنا جدي. صحیح ده؟ next word is number 8 shy معنا یعنی هغه شخص چې شرمناک وي، یعنی زیات شرمیږي. د shy په انګلیسي کې استعمالیږي SHY shy. short. Number 9 word is short. SHORT. short means لنډ، یعنی چې د قد نه ټیټ وي، لنډ وي. او number 10 is tall. لاسم چې دی هغه tall دی معنا جګ سړي ته tall استعمالیږي. for example Nasim is the tallest person in our home, in our family. Yeah, he is taller than other boy. د نور خلکانو په نسبت باندې جګ دی. بل word دی friendly. A persons who get along really well with other people. in هغه شخص چې د نورو خلکو سره ډېره ښه اړیکې ولري هغه ته friendly دوستانه ویل کېږي. FRIENDLY friendly معنا دوستانه، چې زیات ښې اړیکې د خلکو سره ساتي. بل د huge. Number 10 word is huge. huge means غټ چې وي، لوی وي، سایز کې هم غټ ته ویل کېږي huge. HUGE huge معنا لوی. 10. Number 14 word is 10 معنا نری. THIN 10 means نری، چې یو شخص چې زیات نری وي. او Number 15 word is weak. weak means کمزوری، چې هغه په انګلیسي کې ورته frail هم وي استعمالیږي. frail 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 معنا کمزوری. بل next word is the heavy. heavy means دروند، چې هغه زیات وي، وزن یې هم زیات وي. او next دی funny. a persons who tell jokes. هغه شخص چې هغه یعنی کیسه وایي یا ټوکې کوي یا بل چا پورې خاندي، شوخ یعنی فني شوخ ویل کېږي. نو ګرانو زده کوونکو دا وه د نن ورځې د خپرونه چې موږ دا کلمات د کتاب څخه راخیستي وو. تقریبا 15 لغتونه دي چې دا 18 لغتونه زیات مهم دي. نو تاسې هڅه وکړئ چې له ځان سره یې بار بار تمرین کړئ او زموږ په یوټیوب چینل کې در سره ګډون وکړئ تر څو تاسې په اسانۍ سره انګلیسي خبرې اترې ډېر په اسانۍ سره زده کړئ. نو وسلام، د الله په امان. دا راڅخه درته ښه صحت غواړم.